السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ وي. ملګرو، زه به نن تاسو ته د موبایل د یو پټ مهم سیټینګ باره کې معلومات درکړم چې کله وخت تاسې موبایل ډېر استعمال کړئ نو هغه خامخا کمزوری کېږي. تاسو وینئ زما موبایل یو نیم کال مې استعمال کړ نو دا لږ کمزوری سوی غوندې ده. تاسې ګورئ ملګرو ډېر کمزوری ده. نو څنګه کولی شو چې دا تیز کړو؟ هغه هم د بېلې اپلیکیشن نه. تاسې به نور یوټیوب والا ښیي چې دا اپلیکیشن انسټال کړئ، دا انسټال کړئ. نو زه تاسو بېله اپلیکیشن درښیم او دغه سیټینګ په هر موبایل کې لیدل کېږي. نو رابسو د موبایل سیټینګ ته. سیټینګ ته چې کله راغلی نو بېخته به راسي اباوټ فون ته. اباوټ فون ته چې کله راغلی نو اف سافټویر انفرمیشن به کلیک کوي. دلته چې کله کلیک کړئ نو په بولډ نمبر به ووارې کلیک وکړئ. ما په مخکې نه خلاص کړی ده، دې چې نه بېرته ووځئ باندې تر ووتئ نو ډیولپر آپشن دا بیخ کې تاسې ونیئ، په دې به کلیک کوئ. چې په دې هم کله کلیک کړئ نو تاسې به کته راسئ یا کله چې راغلي نو په وینډو څه شوه وینډو تاسې وینئ وینډو انیمیشن سکیل باندې به کلیک کوئ. دې باندې چې کله کلیک کړئ تاسې دا څومره زیاتوئ هغومره ستاسې موبایل کمزوری کېږي او چارج هم زیات خوري. دا موږ صفر کړو نو انیمیشن ډایرکشن سکیل به هم صفر کړو او سیمولیټ سیکنډري ډسپلی به هم دا بل ده وبښئ ټرانسیشن انیمیشن سکیل به هم صفر کړو. دا چې کله صفر کړو اوس موږ موبایل وګورو څنګه تېز سوی دی که نه. تاسې ګورئ ملګرو ما موبایل څومره تېز سو. نو تاسې ګورئ ملګرو دا هسې مسې ویډیو نه ده چې دروغ دی. نو ډېر تېز سو موبایل مو بیخي داسې تېز سو. تاسې ګورئ ملګرو موبایل سم ټاپ سو ټاپ. سبسکرایب کړئ. نو دا ملګرو د موبایل د تیزوالي ویډیو. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو خامخا لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل ایکن باندې هم کلیک کړئ ځکه موږ هره ورځ داسې معلوماتي ویډیوګانې شیر کوو. I'm falling. Tell me why